بعض خلک ماته وایي د واټس اپ زمانه ده، د هر ځای څخه خلک وایي مولوي صاحب زمان نظر نه کنټرولیږي. کله کله یو څوک ماته وایي مولوي صاحب زه د سروز عادي یم، زه د دې څخه ځان نسم خلاصولی. کله یو څوک وایي مولوي صاحب زما ژبه باندې درواغ عادت شوي دي، زه درواغ نسم پرېښولی. کله یو څوک وایي زما په تجارت کې بس غلا او دوکه مې اوس عادت شوې ده، ته یو داسې وظیفه راوښی، یو داسې ذکر راوښی، یو داسې درود راوښی، یو داسې دم راوښی چې دا زما حفاظت وشي. ګوره دا د دنیا ښکاره خبره ده چې د دې دپاره په دنیا کې یو علاج نسته، نه د دې دپاره په دنیا کې دم سته، نه د دې دپاره درود سته، نه د دې دپاره تعویض سته، نه د دې دپاره څاښت سته چې هغه تا د ګناه سره وګرځي، هغه تا د بدنظرۍ سره وګرځي، هغه تا د غیبت او د درواغ. د دې دپاره که ټوله دنیا وغواړي د دې دپاره دم و درود نسته. د دې دپاره واحد علاج دی خپل همت او د نفس مقابله او پر دې نفس باندې زور او پر دې نفس باندې قدم لګول. دغه واحد علاج دی او د دې څخه دغه واحده د خلاصون طریقه ده چې تا به په دنیا کې چې نفس د کومې ګناه تقاضا کوي ته به د نفس مقابله کوي. نفس د بدنظرۍ تقاضا وکړي، نفس ته کم ځکه او اسمان سره یو کېږي ستا نظر کښته دی، ورته د دې نظر په بدله کې الله تعالی ما د خپل دیدار څخه محرومه کوي. لیکن د الله تعالی د دیدار څخه محرومه کېدل نسم برداشولی، پر تا باندې قدم لګول دا برداشولی سم. دې ژبه ته جلو رچول. حضرت ابوبکر به په دې ژبه کې په دې خوله کې ډبره ګرځوله. یو چا ورته ویل حضرت ډبره څه کوي؟ ویل چې کومې د ضرورت خبرې دي هغه د دې ډبرې سره کولی سم، او چې کومې د ضرورت بغیر خبرې دي هغه ماته تکلیف راکوي نو د هغې څخه به محفوظ یم. هغې به دا ژبه داسې نیولې او پیچله به. حالانکه زموږ دا عقیده ده چې د ټولو انبیاو سره وروسته ابوبکر دی، لیکن هغه ویل ان هذا لاوردنی الموارد. چې ورته ابوبکر ژبه سبق د ورته دا هغه ژبه د چې زه ډیرو هلاکتو ته ورسولم. نو ما درته ویل په دنیا کې نه دم سته، نه درود سته، او په دنیا کې نه تعویض سته، او په دنیا کې نه بل عمل سته چې هغه زه تا ته در وښیم چې تا د ګناه سره وګرځي، تا د بدنظرۍ سره وګرځي، تا د غیبت او د دوکې سره وګرځي. د دې دپاره واحد علاج هغه محنت کول، د خپل نفس مقابله کول، پر دې خپل نفس زور راوستل، د خپل نفس در دې خپل قدم لاندې کول. د بعضې خلکو دا خیال دی چې زه به پلانکي بزرګ له ورسم، پلانکي پیر له به ورسم، پلانکي عالم له به ورسم، پلانکي شیخ له به ورسم، هغې به ما ته یو دم راوښي، هغې به ما ته وظیفه او درود راوښي، نو زه به د ګناه څخه خلاص او زه به پر کور باندې بېغمه ناست یم او د دم و درود په خاطر به زه تقواداره سم. زه هم دا د هغې خام خیالي ده، دا د هغې ناپوهي ده، او دا د هغې د دین د ترتیباتو سره لاولتیا ده. نه د چا په وظیفه باندې سړی راګرځېدی سي، نه د چا په دم و درود باندې سړی راګرځېدی سي، او نه د چا په تعویض و ساش باندې سړی راګرځېدلی سي. په یو عمل باندې سړی راګرځېدلی سي، د خپل نفس مقابله کول. چې کله دې د نفس مقابله وکړه، د نفس په مقابله کولو باندې سړی په خپل محنت، په خپل عزم، په خپل قصد، په خپل همت د نفس په مقابله او پر نفس باندې بوج راوستل، په دې اعمالو سړی راګرځي، په هغه شانو باندې سړی د ګناه څخه نه راګرځي. زه ډېر ځله دا وایم الله تعالی انسان ته خپل نفس همت ورکړی دی، او دا همت د انسان دا ډېر لوی عمل دی او ډېر بهترین شی دی. علماو لیکلي دي د انسان د همت مثال داسې دی لکه ربړ چې کله دونه ونسې کشنی دی، چې کله دومره سره کش کې دومره لوی شي. نو په همت کې الله تعالی ډېر غټ استعداد یې شی دی، او همت د یو ډېر لوی استعداد په شکل الله تعالی په انسان کې یې شی دی. د نفس مقابله په همت باندې کول، د نفس مقابله په قصد باندې کول، او د نفس مقابله په عزم باندې کول. خلکو همتونه غلط استعمال کو، او خلکو په خپلو همتو باندې ډېر غټ غټ کارونه وکړو، لیکن ته د معمولی ګناه په مقابله په همت باندې څنګه نسې کولی، او سبا به د الله تعالی په حضور کې د دې عذر څنګه پیښ. تاسو ګورئ خلکو غلط همتونه در کومه ځای ورسول،
تاسو چې د هر ملک فوجان وینئ چې کله د فوج په صلاحیت په ده کې پیدا کوي نو باقاعده د دې ځای څخه تر هغه ځای پورې رسۍ ورته جار کړي، بیا دی په دې خپل همت باندې په دومره مشق او محنت باندې دا همت څه دی دا کار واخلي پر دې رسۍ باندې روانې در هغه ځای ورسي. دا څه دي دا د هغې همت دی. او ډېر ځله یې کړ نه بل سړی هم پر وژه باندې اخیستی او د هغې سره سره دی د دې رسۍ د یو کونجه سره بله کونجه پورې پر دې رسۍ باندې روان دی، هغې خپل همت پر کار باندې واچوی. لیکن د نفس بس مقابله د سترګو ښکته کولو بس مقابله او د ژبې راګرځولو بس مقابله چې خلک په همت باندې